د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي سږ کال یې د 1404 په سوري زړه اخته ناروغ ماشومانو درملنه کړې ده. په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې ویان وایي د ټول هیواد په کچه له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په سوري زړه اخته 10,500 ناروغان ثبت شوي چې په نوبت سره به درملنه ترسره شي. افغاني سره میاشت په روان کال 1403 کال کې تر دې دمه پورې تقریبا نږدې 1404 ناروغان تداوي کړي دي. تر اوسه پورې افغاني سره میاشت تقریبا 10,000 او 1500 مریضان رجستر لري چې هغه خپل نوبت ته منتظر دي او په خپل نوبت سره به د دوی تداوي کیږي او داخلي روغتونونو ته معرفي کیږي او اپریشن به تر سره کیږي. افغاني سره میاشت صحت په برخه کې د سوري زړه پران زخته ناروغانو درملنه کوي. همدارنګه د هیواد په کچه افغاني سره میاشت د سوري زړه پران زخته ماشومانو لپاره ځانګړي د صحت بخش لري چې هغوی ته مریضان مراجعه کوي او هغوی بیا مرکز ته معرفي کوي. مولوي مدثر دغه راز وایي چې افغاني سرې میاشتې په هیواد کې دننه د ځینو روغتونونو سره تړونونه لري چې د دغه تړونونو له مخې په سوري زړه د اخته ماشومانو عملیات ترسره کیږي. نوموړی وایي هغه ناروغانو ته لومړیتوب ورکوي چې روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ وي. دي مریضانو کې دوه ډول مریضان وي. یو ډول هغه مریضان دي چې هغه عاجل مریضان دي نو هغوی ته مخکې نوبت ورکول کیږي او یو ډول هغه مریضان دي چې هغه نارمل یا عادي مریضان وي هغوی په خپل نمبر کې منتظر پاتې کیږي. په هیواد د نن روغتونونو کې قرارداد لري چې هغه روغتونونه عبارت دي له صحت طفل باسط روغتون، همدارنګه الحیات روغتون، آریانا روغتون، همدارنګه امیری روغتون او همدارنګه په قندهار ولایت کې محمود روغتون دی او په مرکز کې هم د فرانسویانو شفاخانه ده چې دغه روغتونونو سره افغاني سره میاشت د سوراخ قلب مرض اړوند قرارداد لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا په کابل کې د فرانسویانو ګلوبل آریانا او باسط روغتونونو ته ورته ناروغان ورپېژندل شوي وو. په سوري زړه اخته هر ناروغ ماشوم عملیاتو باندې له 250 څخه نیولې بیا تر 2350 امریکایي ډالرو لګښت راځي چې ټول لګښت یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري ورکول کیږي.